زه په ټول جهان کې په الله باندې مین یم زه په ټول جهان کې په الله باندې مین یم تمامه مین یم زه مولا باندې مین یم تمامه مین یم زه مولا باندې مین یم دا څوک چې په قاریانو پسې بد ردې وایي دا څوک چې په قاریانو پسې بد ردې وایي خبر دي چې زه په لا اله باندې مین یم. سلامونه ګرانو مینوالو ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری خیال زاده خیال تاسو ګوره یارباش ملګرو زمونږ د یارباش مینوالو ډېرو ملګرو غوښتنه هم دا وه او زمونږ دغه ناستې هم دغه ټایم را جوړ شوی دی بډګرام بازار کې او دغه ګلفام صابر صاحب را سره په دغه بنډار کې هم مېلمه کړی دی او په دغه ځای کې موږ ناستې را جوړ کړی دی او په دغه کې موږ سره ګران ګلبادر بډګرامي صاحب هم ناست دی. د ټول ناول خو ګلفام صابر صاحب خپل په پروګرام کې درته هرکلی او پخیر راغلی وایي. ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه. ګلفام صابر صاحب دا راته وویل چې ډېر په مشکله باندې چې تاسو مره پیدا کړلی دوه درې زموږ ستاسو انتظار وکړو دغه یارباش مینوال تاسو ټول ګورئ نو څه به وکړو. ډېره مننه ستاسو زه خو ستاسو په اواز حاضر شوی وم ړمبی ورځې خو زما خیال دی چې په غرض تاسو وزګار نه شوئ نارضا ته ته راغلي تاسو کال وکړو نو پرون تاسو کال وکړو ما تاسو ته وویل چې په اتوار پرې چې زه وزګار نه یم زه ټګوار کې وم خو بهرحال دا خو ژوند دی کېږي پکې کله به تاسو بیزي وي کله به زه بیزي یم یو بل له به وخت پیدا کړو یو بل له به وخت ورکړو نن موقع میلاو شوه تاسو هم وزګار وئ زه هم وزګار وم مایکي هم ګپ شپ کولی. د دې نه پس ګلفام صابر صاحب دغه د یارباش ټول مینوال تاسو ګورئ دغه مسافر هم تاسو ګورئ دغه زموږ د بډګرام چې کوم مینوال دی هم تاسو ګورئ نو څه به ورسره شریک کوئ. یاره دا به ویل غواړم مسافر دي چې چېرته پاتې کېږي الله دې ښاد آباد ساتي او ډېر ښه دور دی یو لحاظ سره چې دلته کې مونږ څه ریکارډ کوو مونږ څه ویو هغوی د موبایل د شیشې په لار د دنیا په کوز ګوټ کې ګوري او خپل د کلي منظرونه د خپل بډګرام ښایسته منظرونه دا هغوی ګوري نو خوشحالېږي به هم خو لږ غوندې سړي ته افسوس غوندېونکي دي ماښام ټایم دی کېدای شي مسافرو ته خپل کلی یادېږي خپل وطن یادېږي خو په هر حال انسان چې د دنیا ته راغلی خو یو ازمایش کې دی هر وخت دی او معاش چې کوم دی روزي ګټل او معاش کول دا د انسان مجبوري ده چې چېرته هم زموږ مسافرونه پاتې کېږي الله دې ښاد آباد ساتي او پردیس ته خپله کمزوري نه جوړي بلکې په نره دې خپله مجبوري کړي او خپلو بچو له او خپلو مور پلار له او خپلو افغانانو له دې نه خفه پیدا کړي. دې نه علاوه د بډګرام د خلکو په نوم به زه دا وایم چې یاره بس ښه پاتې کېدله پکاري هر چا سره ښه رویه ساتل پکاري مثبت سوچ سره پاتې کېدله پکاري او داسې رویې چې کومې معاشره کې زمونږ پیدا کېږي منفي رویې د پروپیګنډا ټایپ خبرې داسې قسمه خبرې چې دې نه ځان بچ کول پکار دي منفي قسم اپروچ نه ځان بچ کول پکار دي د علم طلب پکار دی د تعلیم طلب پکار دی او په هر څیز د پوهېدو کوشش پکار دی د اوپره خبرې او منفي اپروچ او پروپیګنډا ټایپ خبرې چې کومې دې نه ځان بچ کول پکار دي. ډېره مننه ګلفام صابر صاحب. ګلفام صابر صاحب زموږ یو څو ملګري داسې هم وو چې هغو ستاسو غوښتنه کړې وه چې دغه دوی سره یو ځل ناستې را جوړه کړئ چې دوی نه مونږ څه کلامونه واورو نو زه هم که یو کلام ورسره شریک کړم. مهرباني مونږ سره خو خلک دا ناسته جوړي هم دغه کلام لګه نه اکثر خلک خبرې بانه کړي لکه نورې خبرې بانه کړي خو اخر کې راته وایي چې یاره کلام یو غزل به تاسو ته ووایم. ګلبادر صاحب غزل لیدي چې زه چې په کومه لاره ځمه دغه سوچ کومه زه چې په کومه لاره ځمه دغه سوچ کومه زه چې په کومه لاره ځمه دغه سوچ کومه زه به تر څو ډبرې خورمه دغه سوچ کومه زه چې په کومه لاره ځمه دغه سوچ کومه زه به تر څو ډبرې خورمه دغه سوچ کومه او مینه د ژبې په سر نه غواړي اقرار او قرار مینه د ژبې په سر نه غواړي اقرار او قرار
تا به تر څو وکومه دغه سوچ کومه ډېر زبردست مینا د ژبې په سر نه غواړي اقرار او قرار تا به تر څو وکومه دغه سوچ کومه ډېر او ګریوانه څو به دې شلېدلې ګرځوم دغسې ها دیوانه ګریوانه څو به دې شلېدلې ګرځوم دغسې د چا په زلفو دې ګنډمه دغه سوچ کومه ډېر ښه دي ډېر زبردست ګریوانه څو به دې شلېدلې ګرځوم دغسې د چا په زلفو دې ګنډمه دغه سوچ کومه ډېر او د پرهرونو نه مې ته اډو خبر نه شولې د پرهرونو نه مې ته اډو خبر نه شولې چې مرهمونه پرې زګدمه دغه سوچ کومه ډېر د پرهرونو نه مې ته اډو خبر نه شولې چې مرهمونه پې زګدمه دغه سوچ کومه او دا ملاقات به نیک شګون مینې له شي او که نه دا ملاقات به نیک شګون مینې له شي او که نه زه چې له تا سره کینمه دغه سوچ کومه او د ژوند احساسه په اوږه باندې بار شولې ډېر د ژوند احساسه په اوږه باندې مې بار شولې ډېر په کومه به دې وړمه دغه سوچ کومه او مننه کومه شوشه چې ذهن سازو مشهوره کړله کومه شوشه چې ذهن سازو مشهوره کړله زه به یې هم اخر منمه دغه سوچ کومه او د یو مقصد په لیلا ځان قربانوم ولې د یو مقصد په لیلا ځان قربانوم ولې نه ګلفامه هسې په عمرمه دغه سوچ کومه ډېر ملګرو دغه زمونږ ګران ګلفام صابر صاحب او دغه بهادر پروګرامي صاحب دغه شانې کې نور پروګرامونه به هم دغه د یارباش په پاڼه ګورئ او د راتلونکي ویډیو پورې زموږ انتظار وکړئ الله حافظ